اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ټول ارویدین کې ته د زړه د تله سلام کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اول لږ څه په اردو کښې خبرې وکړو ځکه چې دا دغه د چې کومه درویغ مکاري چې د تاریخي تجرباتو دغه ټول تاریخ تجربه یې دغه پوته شوي ده چې زه هغې ته هم د اپیرا واقعه د رښتیا وښیېدل. بیا ما ته اندازه ده چې ټول پښتانه نن غمجن دي په یو اړخ باندې که پښتانه په غم کې ډوب دي. د دوی ځوانان نن شهیدان کړل شول او بې ګناه خلک شهیدان او زخمیان کړل شول. د دوی هغه لیډرشپ چې د دوی خبره کوي په هغې باندې تشددونه او هغې نیول وشول. دوی ټول غمجن دي. په بل خوا باندې په پنډۍ کې خوشحالۍ منل کیږي. د غم او د خوشحالۍ یوازې معیار. زه به یو ځل په دې باندې دا واقعه او دا بیان کوم. مسئلہ یہ نہیں کہ صرف یہ ایک واقعہ ہے. ہزاروں کی تعداد میں واقعات اور ان سب پر یک طرفہ بیانیاں اور پورے میڈیا جو عوام کا نہیں اسٹیبلشمنٹ جی ایچ کیو کا میڈیا ہے اسی کو چلانا، اسے کے ذریعے پروپیگنڈے کرنا. بابڑا سے لے کر آج تک کسی بھی واقعے پر یہاں ریاستی رپورٹ اور بیان جس ظالم نے ظلم کیا ہے اسی کے مطابق اور اسی کے کہنے پر ہو رہا ہے. کل شمالی وزیرستان کے علاقے مچا مداخل وزیر میں ناخوشگوار واقعے کے بعد جو ہم نے اپنے پی ٹی ایم کے ڈیمانڈ میں بھی شامل ہے، جو فاٹا کے ساتھ ہر علاقے کے ساتھ ہوا ہے کہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے کے بعد چاہے اس میں جانی نقصان ہو جائے نہ ہو جائے، عام عوام پر تشدد کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے. نہ خواتین کا لحاظ رکھا جاتا ہے، نہ بزرگوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے، نہ بچوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے. یہ فاٹا کے کون سے علاقہ ہے جو یہ کلیم کرے کہ یہاں پر ایسا نہیں ہوا ہے؟ سوات میں ہوا ہے، دیگر پشتون علاقوں میں ہوتا ہے. وہاں پر عام لوگوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور وہاں پر خواتین کو بھی مارا پیٹا گیا جن کے گواہ وہاں کے علاقے کے لوگ سارے لوگ ہیں. عام عوام پر تشدد، پھر ان کو علاقہ چھوڑنے کی دھمکیاں دی کہ آپ لوگ علاقہ چھوڑ دیں. رمضان کے اس مہینے میں، گرمیوں میں، رمضان کے روزے ہیں، اس میں عام عوام نے یہی درخواست، یہی مطالبہ کرنا تھا کہ ہم کہاں بھٹکتے پھریں گے. اس وقت آئی ڈی پیز نہیں، روزہ کم سے کم جانے دیں، عید تو ہو جائے اس کے بعد پھر آپ جو کھائیں. اس کے لیے عام عوام نے احتجاجی دھرنا شروع کیا. انہی عوام کے پارلیمان میں نمائندہ ایم این اے محسن داوڑ، اسی کے ساتھ وہاں کے چیف آف وزیر قبائل ڈاکٹر گلالام اور وہاں کے آمد سے وزیر قبائل کے مشر اور ایم این اے علی وزیر، ان لوگوں کے پاس ملنے جا رہے تھے، ان کی بات سننے جا رہے تھے، ان کی بات کی حل نکالنے کے لیے کوشش کر رہے تھے. اس کے لیے جب وہ گئے، قریب ایک چیک پوسٹ تھا، اس چیک پوسٹ پر جب وہ گزر رہے تھے تو اس کی خوب تلاشی لی گئی، خوب ٹائم ضائع کیا ان کا. پھر بھی جب وہ وہاں سے گزرے اور بالکل دھرنے میں جب وہ داخل ہو رہے تھے، اسی دھرنے کے قریب وہاں پر ان لوگوں نے پیچھے سے فائرنگ کر کے عام عوام پر، دھرنے پر فائرنگ شروع کر دی، جس میں درجنوں افراد زخمی ہو گئے اور کئی شہادتیں ہو گئے. آپ لوگوں نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی، اس ویڈیو کو تھوڑا غور سے دیکھو. اس میں محسن داوڑ کے گلے میں ایک پھولوں کا ہار ہے. تو کیا وہ چیک پوسٹ پر حملہ کرنے کے لیے پھولوں کا ہار پہن کے گیا تھا؟ نہیں، وہاں پر دھرنے کے شرکا نے استقبال کے طور پر وہ پہنا ہے.
وہاں تو کوئی اس چیز کی پلاننگ نہیں تھی. اس چیز کی پلاننگ تھی تو گولیاں تو تمہارے پاس تھے, پھول تھے ان لوگوں کے پاس. آپ چیک کریں اس ویڈیو کو جو موقع پر بنائی گئی ہے, جس میں MNA کے گلے میں پھولوں کا ہار ہے. گولیاں تو تمہارے ساتھ تھے. لوگ عام عوام یہاں پر حملہ کرتے تو وہ پھول لاتے. عقل نہیں مانتے. تمہارا جو پروپیگنڈا ہے وہ تو یہاں ہی فیل ہو گیا ہے. پھر وہاں پر علی وزیر, چیف آف وزیر قبائل ڈاکٹر گلالام, ان کو حراست میں لے کر لے گئے, اور محسن داوڑ جو عام عوام کے بیچ میں وہاں اپنے علاقے آ گئے. ابھی بھی پورے علاقے کے عوام ان کے ساتھ بیٹھے ہیں. اور پھر اس کے بعد ریاستی پروپیگنڈا, وہاں پر زخمیوں کو روڈ پر پڑے تھے, وہ ان کو یہ لات سے, یہ ٹانگوں سے پکڑ کر گھسیٹتے تھے. آپ زخمیوں کو لے کے جا رہے تھے اینی شاہدین. ابھی ان کے ویڈیوز آ جائیں گے, پھر پتہ چل جائے گا. یہ جو ابھی وہاں پر نیٹ, موبائل نیٹ ورک اور لینڈ لائن سب کچھ بند کر دیے. اسی لیے بند کر دیے تاکہ یہ جو ویڈیوز ہیں, جو وہاں کے فیکٹس ہیں, وہ نہ نکل سکے, اور ان فیکٹ کے نکلنے سے پہلے ہی وہ میڈیا کے ذریعے اتنا پروپیگنڈا کرے کہ اصل واقعے کو مطلب چھپایا جا سکے. وہ کیا کہتے ہیں, خون پھر خون ہے, ٹپکے گا تو جم جائے گا. نہیں چھپا سکتے ہو. خون اپنے قاتل کی نشاندہی خود کرتی ہے. اور یہ جو پی ٹی ایم پرامن تحریک ہے, نان وائلنٹ ہے. آج تک ہزاروں کی تعداد میں مجمع جب ہوئے ہیں, انہوں نے کسی کو مطلب پتھر نہیں پھینکا ہے, ایک بلب نہیں توڑا ہے. آپ اس پر دعویٰ کر رہے ہو. یہ تجربہ تمہارا ہے, یہ تجربہ تم نے بابڑا میں حاصل کیا ہے عام عوام کو مارنے کا. کراچی کے اس مزدور کی, اس بیکاری کی وہ چیخ و پکار تو آج بھی عوام کے ذہنوں میں ہے. 30 لاکھ بلوچوں کو, بنگالیوں کو مار دیا, اور اسی نام سے, امن کے نام سے, یہاں پر کون سی برادری کو آپ لوگوں نے چھوڑا ہے. تشدد کا تاریخ تمہارا ہے, غیر انسانی رویوں کا تاریخ تمہارا ہے, لوگوں کو مارنے اور قتل عام کا تاریخ تمہارا ہے. اور پرامن لوگ جنہوں نے آج تک ایک بلب نہیں توڑا ہے, الزام اس پر لگاؤ گے تو لوگ مانیں گے. لوگوں کے سر میں کوئی بوسہ نہیں ہے, دماغ ہے جو تمہارے ہر بات کو اس طرح, بس آپ جو آئے ہیں, آپ کی بات اتنا تو خدا کا کلام ہے نہ رسول کا. جو لوگ آپ کی جھوٹ کو اور پروپیگنڈے کو مانیں گے, وہ دیکھیں گے کہ ہوا کیا ہے. اور پھر میڈیا میں بعض چینل ہے, پھر بعد میں سارے چینل نے بائی فورس اس کی یہ بیان نشر کرتی. یہاں پر دوہری معیار اپنایا گیا ہے. یعنی اگر آپ نے مظاہرین کو منتشر بھی کرنا تھا تو آپ پہلے سے نعت وزیرستان کے پہلے چیک پوسٹ پر ان گاڑیوں کو بالکل جانے ہی نہیں دیتے, اور وہاں کی جو لوگ تھے ان کو پرامن طریقے سے منتشر کرتے. پہلے تو کیوں منتشر کرے آپ؟ کیا اس سرزمین پر کسی کو ایک احتجاج کا حق بھی نہیں دیتے ہو؟ بس اس سرزمین پر ان لوگوں کی جگہ ہے جو تمہارے سوچ کے ساتھ متفق ہو کر تمہاری دلالی اور چپلوسی کرے. ان کے علاوہ سب کی زندگی کو وبال میں رکھ دو. یہ انتہائی گناؤنا حرکتیں ہیں, انتہائی دہشت گردانہ فعل ہے. یہاں پر پشتون عوام طالبان, فوج اور خفیہ اداروں سے ایک جیسا خوف محسوس کرتے ہیں. جس سے بھی غیر آئینی طریقے کاموں میں آپ کا خوف ہو, وہی دہشت گردی کہلاتے ہیں, وہی ہے. ابھی ہمارے دوستوں کے ساتھ ابھی تک رابطہ پوری طرح نہیں ہو رہا ہے. محسن داوڑ کا ایک انٹرویو, ایک وائس میسج آیا ہے, اس نے پورا ڈیٹیلز بیان کیے ہیں. اور عام جو عوام ہے ان کے پہل جو وہ آئے ہیں ہسپتال میں, ہسپتال سے رپورٹ آئے ہیں, ان میں سے جو بھی جتنے بھی زخمی ہیں یا شہید ہیں وہ سارے عام عوام ہیں.
یہ بھی ایک ثبوت ہے کہ وہاں پر عام عوام کو مارا گیا ہے. اور یہاں پر ہر بار چاہے کراچی کا وہ بکھاری ہو، چاہے بنگالی ہو، چاہے بلوچستان میں وہ حاملہ خواتین ہو جو آخر تک انگلی اٹھاتی رہی اپنی بے گناہی کی، ہم سب میں عام عوام کو دہشت گرد کہا گیا. اور جن لوگوں نے مارا ہے ان کو امن کا داعی اس میڈیا کے ذریعے کہہ دیا. یہ یہاں کی منافقت کا معیار شاید دنیا کی تاریخ میں کہیں پر بھی نہ ملے. یہاں کی مکاری، چلاکی اور جھوٹ کے انتہا کا تاریخ شاید کہیں پر بھی نہ ملے. ہم انسانیت سے محبت کرنے والے لوگ اپنے حقوق کے لیے، اپنی انسانی حقوق کے لیے پرامن جدوجہد زندگی کے آخری سانسوں تک کرتے رہیں گے. اگر تم لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس طرح کے بزدلانہ حملوں سے ہم گھبرا جائیں گے تو یہ خیال اپنے جیب میں رکھو، اس خیال کو ترک کر دے. جتنا بھی تم اپنی وحشت، اپنی دہشت گردی دکھاؤ گے، اس سے زیادہ ہمارا انسانیت، مذہب، ایمان پر یقین پختہ ہو کر انسانیت کے لیے، یہاں کے انسانی حقوق کے لیے جدوجہد کرنے کا جذبہ بڑھے گا. ایک بھی قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے اپنے موقف سے اور اپنے اس راستے سے. میں سیاسی پارٹیوں سے اپیل کرتا ہے کہ وہ کردار ادا کرے. اس وقت میں بہت ہی ڈیفائننگ مومنٹ ہے. ان بے بس اور لاچار لوگوں کو، عوام کو جو برسوں سے انتظار میں تھے کہ کب ان کے ان مشرانوں کے خون کا پوچھا جائے گا، وہ 1400 مشران جو یہاں پر مارے گئے، شہید کر دیے، کب ان کے بے گناہ لوگ، عام لوگوں کی ضلالت، چیک پوسٹ پر ان کی بےعزتیوں کے بارے میں بات ہوگی. اور ارمان نے سر اٹھایا ہے. یہ لوگ دبانا چاہتے ہیں، مزید پشتون عوام کو اس حد تک رکھ کر، اس حد تک دیوال سے لگا کر جو رزلٹ نظر آ رہے ہیں یا جو ماحول یہ پیدا کر رہے ہیں، وہ شاید پھر کسی کے لیے ٹھیک نہ ہو. اس لیے سیاسی پارٹیاں عاجزانہ اپیل ہے ان سے کہ وہ اپنے اس غیر مسلح پرامن جدوجہد میں جو وہ کرتے ہیں، ان میں اس پرامن تحریک کے لیے آواز اٹھائیں اور بات کریں. اگر اس تحریک کو جس طریقے سے دبانا چاہتے ہیں، شاید تحریک نہ دب جائے، مگر یہاں پر جمہوری اور انسان دوست لوگوں کو پروفائلنگ یہ کر کے ہمیشہ کے لیے عام عوام کے سیاست کو بدنام کر دیں گے. اور میں یونائٹڈ نیشن سے اپیل کرتا ہوں کہ پہلے دن سے یہ فوج دہشت گردانہ اعمال کرتے ہیں، عام عوام کو مارتے ہیں. بابڑا میں لوگوں کو مارا، یو این نے کچھ نہیں کہا. بنگال میں لوگوں کو مارا، لوگوں نے کچھ نہیں کہا. سندھ، بلوچستان اور پشتونخوا میں لوگوں کو مارا، گلگت بلتستان کشمیر میں مارا، اور یو این کچھ نہیں کہہ رہے. پھر یو این کس مرض کا علاج ہے؟ ہم اپیل کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن ان کے ان افعال کا، ان دہشت گردانہ افعال کا جس میں عام لوگوں کو مارا جا رہا ہے، کہ روکتھام کے لیے ایک کوئی قدم اٹھائے، کوئی کام کرے. اور آخر میں فی الحال پوری دنیا میں جہاں بھی پشتون آباد ہیں، وہ آج اور کل احتجاجی مظاہرے کرے، اسی بربریت کے خلاف، اسی ظلم کے خلاف. یہ ظلم ہر وقت کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں ہر بار جب وہ عام پشتونوں کو مارتے ہیں
तो हमें यूं लगता है कि जैसा बाबड़ा हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसा बाबड़ा के वाकयात आज भी हमें बुला रहे हैं कि हमारे लिए इंसाफ क्यों नहीं मांगा, और हमारे लिए याद ताजा किए जा रहे हैं उन वाकयात का। वाना में भी पिछले साल उन्होंने ये हरकत की थी, और पिछले साल इसी ही मिरांशा में आम आवाम पर फायरिंग की जिसमें छोटे बच्चों को मारा। उनकी वीडियोस भी आ गए। तब भी इन लोगों ने जो अपने आप को खुदा से भी बालातर समझते हैं, इन लोगों ने उस आम बच्चों को दहशतगर्द कहा, और जिन्होंने मारा उसको अमन के दाई करार दिया। यहाँ पर जिहाद के नाम पर फसाद, जमहूरियत के नाम पर अमरियत और अमन के नाम पर बदअमनी फैलाई जा रही है, जो कि मजीद कम से कम पश्तून अवाम के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। बाकी अपने दोस्तों के साथ राब्ता हो जाए तो उसके बाद हम मुकम्मल लाइहा अमल तय करेंगे। हमने कश्तियाँ जलाए हैं, हमने अपनी जिंदगी में न सोचेंगे न सोचा है, जो जिस रास्ते पर चल पड़े हैं अपने वतन के लाचार आवाम के इंसानी हुकूक के लिए हर दम हर वक्त जदोजहद करेंगे। पुरअमन रहें, हमारे दोस्त जितने भी हैं पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे करें। अमन के निशान हम हैं, बंदूक इन लोगों के पास होते हैं। ये बदअमनी के निशानात लिए फिरते हैं। इन लोगों के शक्ल भी बंदूक जैसे बदसूरत हो गए हैं, और अमन के दावों पर अरसे से वार करते हैं। हम अपनी जदोजहद जारी रहेंगे। ढेर कदरमनो पख्तनो खुदाई मुतल खुशाल व आबाद लरा द पश्तूनख्वा प खावरा बांधे हर वक्त गमुना रागली दी। खुयो खबर द खवम का चंगेज रागाए का रंग रागाए का फेरंग रागाए का देखा और लोई लोई जोरावर रागल। खैर सड़ियम लकड़ी दी हुकाम उस हम शवांदाई दाई का पश्तूनख्वा खावरा प खपल जाय बांधे द्रना प्राता दा या के दशबे और दा कल्तूर की सेमड़ी नदी या खुशी को जाय कीगी या खुदा पश्तूनख्वा तारीख दा फखर वर्दे कचा हम दलता ज़मंग सरा ज़मंग तारीखुना पठेगी ज़मंग आम माशुमाना पठेगी चा जुलम पे कड़े चा बर्बरियत पे कड़े द बापड़े ना वाखला तर ओ सपूरे हर वक्त दे प आमो एहतजाज को उनको खल्को बांधे फायरिंग गुना करे दा यो तारीख लरे दा दोई प हर दौर के चुकुम पश्तून हम सर उचत करे दे दखपल वतन की साय करे दा दीगी वतन पसर ये मर करे दे दा द पश्तनू खावर दुश्मनान दे तल उमर ये दुश्मनी करे दा द बाचा खान दौर वो गोरे द खान शहीद दौर वो गोरे द वली खान दौर वो गोरे व देन अलावा तर उस पर सुमरा हम पश्तनू दखपल खावर खबर करे दा एगे को वजल बांधे स्त्रीशे भी निदी लाए टटर द पश्तनू को विलो बांधे नदई सोट शवाय दोई खो द समंदर को ख्वाके पेट्रोल वक्तल पैसे वर खत्म बे चिका चरता पाए बांधे वो गठो ख्वागा खुदश मेरा पेट्रोल द पख्तनो विने वटा कला दा खुश तदाई को दे बे वटा को खलक पमड़को ब्या बओए चेजो पची पोस्ट हमला करेवा दहशतगर्द बिन दुनिया ना बाद दहशतगर्दे पनामो बांधे पैसे रावलो दा दरो उस पख्तानस वानान तो दुनिया तहम शवले शे चित्सा का एक थी और सनदी मलगरो परुन पो शिमाली वजीरिस्तान मच्चा मदाखिल इलाका के द वजीरो इलाका दा पदे के नाखो खपेखे नपास द आम खल्कु वहल टिकल शुरू शुल और पदे वहल टिकल उखे दो इस जनाना हम वो वहले दार द पख्तनो ना द दुनिया पे यो मुआशरा के चुक न बर्दाश्त के विच मखामख दखल मख के तशद्दुद भी कीगी और हगो खल्कु ते दखल कोरुन च ब्रेक दी तासु लाड शे दार और जाओ पदे गर्मी के द कोरुन ना अस्तल द दगी द पारा दोई दर ना होता अगे दर न द दगी खावरे मैंने द दगी खावरे मशरान अली वजीर और डॉक्टर गुलाम चीफ ऑफ वजीर खबाय
دا را روان و دا په د نږدې چیک پوسټ دا یو چیک پوسټ خو نه دی سم ډېر چیک پوسټونه په ټولو تېري د آخري چیک پوسټ په دې باندې سمه تلاشي هم ځنې واخیستله بیا چې دوی د در نه ته ورلنډ شول په دغه ځای کې د شانه فایرینګ پې وکړه او د در نه خلک او دغه مېلمانه دغه ټولو ویشتل یې شروع کړل چې په هغه کې څه کسان شهیدان شول او په درجنو زخمیان دي تاسو یوه ویډیو راغلې ده په هغه کې وګورئ چې دوی کله علي ته لاس اچوي دی خوا محسن ولاړ دی نو د محسن په غاړه کې د ګلونو هار دی نو د ګلونو هار څه مطلب دی خلکو استقبال ورکړی نو دوی چې دلته حمله ته راتللی نو ګلونه یې راوړل ګولې خو ستا په لاس کې وې ټوپک خو ستا په لاس کې وې د عامو خلکو په لاسونو په غاړو کې خو ګلونه وه نو دغه نه غټ ثبوت غواړې تله عام ولس هر وخت ووژني او دوی بیا هغه ته ترهاګر وایي دنیا دې ماته واقعه راوړي چې په خروټ آباد بلوچستان کې دوی په زنانه ډزې شروع کړلې او هغه زنانه ګوته ورته پورته کوله هغه حمله وې هغه زنانه او بیا په میډیا باندې ریپورټ چلېده چې خودکشي ویشتلي دي او په سبا باندې ویډیو راغله زنانه پراتې وې او هغه هم حمله زنانه چې حمله زنانه هم څوک وژني هغه ته څوک مخ نه ورړوي دغه د انسانیت قاتلان دي دا صرف د پښتنو نه دي دغه دېرش لکه بنګالیان مړه کړل خو ټټر یې په یخ نه شو چې اخر هغه مجبور شول ازادي یې څنګه راسته کړله دغه په لکونو پښتانه مړه کړل دلته بلوچ سندان او کشمیریان یې هم نه پرېښودل هر وخت یې ظلم جبر بربریت کړی دی او بیا یې علي وزیر او چیف اف وزیر ډاکټر ګلالام ونیول هغه یې یوړل چې اسانه طریقه ده په دې کیس چې ونڅه بیا به دوی په اسانه ونڅې داسې په اسانه بیا ونڅې دا پته بلګېږي او بیا د عامو خلکو هغه زخمیان بیا په لته نیول او لګول به یې څوک یې د راوړل نه و دا ظلم او جبر او بربریت یې په داسې وخت کې وکړه چې د خلکو په خولې روژې وي غرمه او ګرمي وه په دې روژو کښې هم خدای پاکه چې شیطانان دې تړل خو دا شرخوښې د ترهاګر سوچونه او فکر لرونکي خلک خو به دې تړلي وای په شیطانانو نه خو ده زیات نقصانونه رسوي څومره خلک یې وځورول څومره خلک هغه غریب خلک دی هغه د خټو کورونو کښې اوسېدونکي خلک هغې مور ته به نن زمن یې شوي خوند به کریژې وایي پښتانه یې مندې او خوندې دوی هر وخت ژړولي دي او په دې ژړا یې خندا کړې دي او بیا دا میډیا وخت یې راځي به د میډیا پروپیګنډې به پښتانه په عمر یاد ساتي چې تاسو هر وخت چې پښتون خوار شوی او ذلیل شوی دی تاسو په هغه ورځ باندې د خندا پروګرامونه کړي دي ما ته یاد دي چې په کورم ایجنسي کښې دماکه شوې وه 13 تنان شهیدان وو او بلها تر سلو نه زیات کسان پکې ټپیان وو زخمیان وو په هغه ورځ پټۍ چلېدله چې لاهور میں ایک شخص نے غیر قانونی ریچ پالا ہوئے او 2-3 घंटे کوریج په هغه وخت د پښتنو په غمونو نه وه موږ ته یاد دي چې په مومندو کې مشران ووژل شول 15 کسان په هغه ورځ باندې د شعیب ملک او ثانیه میرزا واده کډاګانې تاسو نشه کولی تاسو هر وخت د پښتنو په غمونو پرې خندا کړې ده او لا مجاري ده او بیا دوی وایي دهشتګرد یې خلاصول د اسف غفور د کور نه څو مړي تللي دي د علي وزیر د کور نه څو شهیدان شوي دي دا به سره وشمارو چې د ګلالام د کور نه څو کسان لاړل او ستا د کور نه څو تللي دي اسف غفوره د دهشتګردو د لاسه د دغو پلارونه او وروڼه تللي دي دی به د دهشتګرد سپورټر جوړېږي دا خو ته جوړېدی شوې احسان الله احسان ستا په څنګ کې ناسته یو سپورټر یې بل ته وایې ته دنیا ته ښکاره شوی یې اوس ته خلکو پېژندلی یې په خدای قسم د پښتنو په کور کې واړه ماشومان څه دي هغه دې هم پېژني اوس داسې نه ده چې د خلکو په سرونو کې پوړ دی دماغ نشته دی چې بس ته راغلی او د خدای له اکرام خبرې دي چې تا وکړلې دا دروغ دا مکاري
دا چلکی مونږ ته پته ده دا ستا تاریخي ورثه ده په وراثت کې تاریخ کې دا درته ملو شوي په ټول عمر دا چالاکۍ دا چاپلوسي او دغه مکارۍ کړي تاسو په دې کې ډېر ماهران دي مونږ سپین زړي خلک یو پښتانه سیاسي پارټو ټولو ته مې خواسته عاجزانه چې هغه په دې اوسني حالاتو کې خپل کردار ولوبوي دا ډېر تعریفي حالات دي ډېر ډیفاینینګ حالات دي نو پکار ده چې دوی خپل کردار ولوبوي او د داسې پر امن خلکو باندې چې کومې ډزې وشولې چې مذمتونه یې وکړل دا ډېره ښه خبره ده خو خواست کوو چې دوی د پراپر خپل پلیټفارم د عام ولس د وژنو خلاف استعمال کړي چې دغه بند شي دا د ټول ولس دپاره د ګټې خبر دی او بیا موږ UN ته یونایټډ نیشن ته خواست کوو چې تاسو د څه شي دپاره یې د بابړې واقعه د انسانیت واقعه نه وه چې تاسو یې نوټس نه اخلی دیش لکه بنګالیان مړه شول تاسو څه نه ورته وویل دلته پښتانه بلوچ سندیان کشمیریانو په خپله په پنجاب کې سرایکي کې خلک وژني او تاسو پرېږدي د کوم د څه شي دپاره ولې دعوا کوئ بیا تاسو دا انساني حقوق ولا د انساني حقوق دعوا کوي نو ولې دا خلک انسانان نه دي چې دلته وژني دوی د خپل اپیل دی ورته چې دوی د خپل کردار ادا کړي د دغې انسان وژنې خلاف د دغې ترهګرۍ د ریاستي ترهګرۍ خلاف دی خپل کردار ادا کړي او موږ څومره هم چې پښتانه د دنیا په کوم ګوټ کې هم دي نن او سبا دی په کومه ورځ چې دوی کولی شي احتجاجي مظاهرې وکړي او د دغې غمجن ولسونو سره دې ودرېږي او د دغې ظالمو ترهګرو خلاف دی دا ودي بغیر ودي چې پښتانه وژني چې ځینو ورته په اوږدو زلفو کښې دي ځینو ورته په لنډو کښې دي دا هغه د دغو خلاف دی کلک آواز پورته کړي او خپل جدوجہد دې وکړي چې کله زموږ د نورو ملګرو سره چې هغه اوس هلته بند دي کرفي لګېدلې ده کرفي یې ځکه لګولې ده چې هغه ویډیوز هغه بیانونه او هغه یعنې کیسې مخته نشي را چې کوم حقایق دي او د دغو حقایق د راتللو نه اول موږ په میډیا باندې روغه پروپیګنډا دوی وایي چې وبکو د ډي جی ایچ پی آر وایي نو بیا به دغه حقایق څوک نه اوري د دغې دپاره هلته لینډلاین موبایل نیټورک نیټ هر شی بند کړي دي او په خلکو یې کرفي لګولې ده چې دوی راوتلی نشي د هغو سره چې زموږ رابطه وشي بیا په عدم تشدد سره په پرامن طریقه سره په غیر مسلح طریقه سره ډېرې لارې بیا موږ ته هم معلومې دي ډېر به بیا سره ستړي کړو په دې کې چې دوی دا کارونه روان کړي وي ملګري دې په پرامن طریقه سره د نړۍ په هر ګوټ کې احتجاجونه وکړي او زر زر دی او د دغې احتجاجونو دپاره زموږ ملګري اکثر صرف فیسبوک پوسټ وکړي د فیسبوک پوسټ څه معنا ده ته چې رښتیا د پښتون وطن په غم لړلی یې نو راووځه په دې ګلو کښې په دې کوڅو کښې وګرځېږه اعلان وکړه لوډ سپیکر واخله پمفلیټ ولیکه دا وګرځوه چې ولس خو واقعي ته د ځان سره مل کړي ولس خو خبر کا چې دا عمل که ولس خبر نه وي په ډېرو کښې نو ملګري دې په صادق زړه سره خپل ډېر په منظم طریقه سره په پرامن طریقه سره کمپین وکړي او احتجاجونه دې وکړي او نور لایحه عمل به په نږدې وخت کې پر افتر بیا کوو ډېره مننه خدای مو آباد لري